کورنۍ اقتصاد دریم ټولګی لومړی سمستر دویمه سویه د لوستلو لپاره ازمایښتي مرستندوی کتاب پښتو. د غره په لمن کې یو کلی و. په دې کلی کې یوه کورنۍ اوسېده. خیر محمد کاکا د دې کورنۍ مشر و. خیر محمد کاکا به له غره څخه لرګي راوړل. بیا به یې په بازار کې خرڅول. له همدې لارې یې یو څه پیسې لاسته راوړلې. یو ورځ خیر محمد کاکا په غره کې وغورځېد. پښه یې ماته شوه. نور یې نه شو کولی چې له غره څخه لرګي راوړي. خیر محمد کاکا ډېر خفه و. حیران و چې څنګه پیسې وګټي. اوس خو له غره لرګي هم نشي راوړلی. بچیان یې هم واړه دي. میرمن یې ورته وویل: ته مه خفه کېږه. زه به د کلي د ښځو جامې په پیسو ګنډم. په هغو پیسو به ګزاره کوو. د خیر محمد کاکا زوی وویل: پلار جانه، زه به هم یو څه کار کوم. مور مې چې جامې وګنډي زه به یې سختنې ته وړم. زرغونې وویل: پلار جانه، زه به مې له مور سره مرسته کوم. کله چې هغه جامې ګنډي زه به د کور کارونه کوم. دوی همداسې وکړل. د کور ګزاره یې ښه چلېده. خیر محمد کاکا خپلې میرمنې او بچیانو ته وویل: تاسو ډېر ښه کار وکړ. ما سره مو په ستونزو کې مرسته وکړه. میرمنې یې وویل: کورنۍ خو وایي همدې ته.